د نوي امریکایي ولسمشر راتګ د افغان سولې په تړاو نوې پوښتنې راټوکولي. د روان کال په پیل کې امریکا او طالبانو د جګړې د ختمولو لپاره لاسونه سره ورکړل. ویل یې په دې هوکړې سره به د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمه شي. خو اوس افغان حکومت ورباندې د بیا کتنې خبره کوي. ولسمشر ماڼۍ د امریکا له نوي ولسمشر جو بایډن نه غوښتنه کړې چې د افغانستان سولې په تړاو پر ټول تیر شوي بهیر یو ځل غور او ارزونه وکړي. موږ له ټولو هغو هیوادونو مننه کوو چې د افغانستان د سولې له بهیره یې ملاتړ کړی، په ځانګړې توګه له امریکا، او ترې مننه کوو. خو له نوي امریکایي ولسمشر نه غواړو چې د افغان سولې تیر شوی بهیر یو ځل وارزوي او پرې غور وکړي. دلته په کابل کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې د افغان سولې بهیر پیل لپاره او د امریکا او نړیوالو غوښتنو سره 15,000 طالب بندیان خوشي کړل. خو اوس همدا د سولې بهیر په ټپه درېدلی او ډیری د آزاد شوي طالب بندیان د جګړې ډګر ته ستانه شوي. طالبان دا اداره دوي، خو په دې کې شک نشته چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. افغان حکومت همدا هوکړه ښیي چې په وینا یې طالبانو تر پښو لاندې کړي، سولې په وړاندې خنډ دي او د همدې موافقې خلاف یې دلته افغانستان کې د جګړې ډګر لا تود کړی دی. اوس ځینې د جو بایډن بریالي کېدل د افغانستان لپاره په نیک فال نیسي. په دې اندي چې د ښاغلي بایډن له نوي حکومت سره به د افغانستان د سولې بهیر کې مثبت بدلونونه راشي. دغلته یوه هیلهمندۍ شته دی چې د ډونالډ ټرمپ په مقایسه باندې جو بایډن وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د ښځو یو پیاوړی مشارکت ته په دغه پروسه کې پام ولري، او دا چې هغه هم په دې یو ټکي باندې چې دواړه ډونالډ ټرمپ او جو بایډن او ټول امریکا خلک په ولاړ دي په ډیر ټینګار سره، هغه دا دی چې دغه جنگ باید زر تر زره ختم شي. دا خو د افغانستان د ولس غوښتنه هم ده. هیلهمند یو چې زموږ او ستاسې حکومت او د افغانستان ملي رهبرۍ په عمومي ډول باندې دغه ټکي ته بیا هم توجه وکړي. خو طالبان له نوي امریکایي ولسمشر نه هیله لري چې له دوی سره د امریکا کړې هوکړې ته دوام ورکړي. د امریکا سره یو توافق وشولو، زموږ هیله دا ده چې همدغه توافق په همدغه شکل باندې دوام ولري، ځکه چې دا د ټولو په ګټه باندې دی، هم د افغانستان ولس په ګټه باندې دی او هم د امریکې د ولس په ګټه دی. موږ خپل هیله مو دا ده چې دغه توافق چې کومه په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې روانه ده دغه شکل باندې عملي شي، تطبیق شي او پایله دا یو مثبته پایله ولري. عموما په یو هیواد کې بدل شوی حکومت په نړیواله کچه د شویو تړونونو درناوی کوي. خو له طالبانو سره شوی تړون له حکومت سره نه بلکې له یوې ډلې سره شوی دی. د ښاغلي ټرمپ ځینې نور ګامونه لکه د چاپریال په تړاو د پاریس له تړون څخه وتل بایډن ته د منلو نه و. دا چې له طالبانو سره تړون به ومني که نه وروسته به جوته شي، تر هغو به افغانان ورته په بې صبرۍ منتظره وي. شازیه حیا، کابل.